هرات ولایت لوی محدث ابراهیم ابن عبدالله ابن حاتم الهروي أبو إسحاق كنيتي بأبو بغداد العالمين، والصلاة والسلام على خير خلقه محمد وآله وأصحابه أجمعين. أما بعد، نن المحدثين تاريخنا لرش کتل کو او په محدثینو کې بیا خاص کر هغه محدثین چې په افغانستان کې تیر شوي وي. د افغانستان مفاخر په دغه نامه یو کتاب دی، 3 جلدونه تا هنوز مطبوع دي، باقي نور ستا که نسته یا څنګه دی هغه والله اعلم. دغه کتاب کې چې کوم محدث نه وي، یو وار بل وار ما پر دا کتاب باندې کلام کړی دی، او یو محدثه چې هغه هم د هرات وه او هغه په حدیثو کې خپل جز درلودی، پر هغه ما کلام کړی، نو بیا ما ته ملګري وویل چې د هغه پورې ورسېږه. نن یو بل محدث، خو په دې باب کې زما سره بیخي ډېر خلک پراته دي، خو هسې زه د دغه شیانو تبعید توګه نه یم شرکي چې دا د فلاني ځای دا د فلاني ځای، خو محدثین خاص حق لري چې په تاریخ کې ژوندي وساتلی سي. بیا داسې خلک دا نن چې زه کوم محدث یادوم، دا یو محدث و، بل په خپل شیخ کې میزان. نو د دې زموږ دغه سره دوه تعلقه دي چې موږ یې یادوو، د دې یادونې سره دی دوه تعلق، یو خو محدث و او بل ثقه و او بل میزان و په خپل شیخ کې. نو ما غوښتل چې دغه فلسفه چې میزان په شیخ کې، دغه په دې فلسفه هم تاسو ته سر درخواست کوم، او دا هم د مؤرخینو در هغه مؤرخینو تر غوږو ورسېږي چې د افغانستان محدثین یا فقها یا هغه خلک چې پر دغه کار کړي د هغو تاریخ کې کتابونه لیکي، نو په کار دا دی چې دا خلک ور داخل کړي، خپل د تاریخ حصه یې وګرځوي. هسې زما سره په دې باب کې بیخي ډېر کسان پراته دي چې هغه د تاریخ څپو ته نه دي لوېدلي، او په هغو کې بعضې ډېر انشاءالله وقتاً په وقتاً زه بیا دغه شریکوم ستاسو سره، انشاءالله دا به دوی ته هم رسېږي. نو هغه یو د هرات ولایت لوی محدث ابراهیم ابن عبدالله ابن حاتم الهروي چې ابو اسحاق کنیت دی، بیا بغداد ته تللی. دا محدث د تاریخ یا د اسماء رجالو دغه کتابونو ذکر کړی دي. خطیب بغدادي په خپل تاریخ کې ذکر کړی دی، تاریخ بغداد کې، چې د هغه نوم تاریخ مدینه السلام دی اصل. او الکمال فی اسماء الرجال دا د پر کتب الستو باندې د مقدسي دا اولنی کتاب دی، د کتب الستو رجال یې راټول کړي دي. په دې کې د ترجمه سته، سیر اعلام النبلاء د امام ذهبي رحمه الله کې د ترجمه سته، او تهذیب الکمال د علامه مزي رحمه الله کې د ترجمه سته، میزان الاعتدال د حافظ ذهبي رحمه الله کې د ترجمه سته، تهذیب التهذیب د حافظ ابن حجر عسقلاني رحمه الله کې د ترجمه سته. د ده استادان ابراهیم ابن عبد الرحمن ابن مهدي د استادانو کې دي، اسماعیل ابن جعفر د استادانو کې دي، اسماعیل ابن علیه د استادانو کې دي، بشیر ابن المفضل، جرير ابن عبد الحميد، جعفر بن سليمان، حمزه بن الحارث، خلف بن خياط، زكريا بن المنظور، سعيد بن عبد الرحمن، عباد بن العوام، عباس بن الفضل، عبد الله بن الحارث او عبد الله بن عثمان، عبد الرحمن بن ابي الزناد، او محمد بن فضيل بن غزوان، او هشيم بن بشير. او د په شاګردانو کې ترمذي دي، د کتب الستو د اصحابنا ابن ماجه دي، او دا رقم د په شاګردانو کې د مسند ابي علا الموصلي صاحب د مسند دا د دنم احمد بن علي بن المثنى الموصلي دي، دا د شاګردان. او دا امام باندې يحيى بن معين خبره کړې ده، لا بأس به. او ما چې دوی ته وویل چې دلته یوه خاص فلسفه سته، دغه حدیث د دغو علم د دغو حدیثو علم دا د یو خاص فلسفه ډېر عجب علم دی. د محدثینو دا ټول کار
دا اوس په فني توګه کېږي نه، ورنه ټول هغه قواعد د دې ده چې ټولې معقولې د عقل سره سمې دي. دغه د ده میزان دی په یو خاص شیخ کې، د ده یوه لوړ مرتبه دا ده، ډېر عظمت د ده دا دی. په حدیثو کې د ده د لوړ مقام یو دلیل دا دی چې دی په یو خاص شیخ کې د میزان حیثیت لري. د میزان حیثیت باندې ور د غي سر خلاص کې بیا زه هغه تورې درته وایم. د میزان حیثیت دا معنا چې لکه دا تاسې سبقان وایاست نو د استادانو د 10 استادانو سره د 8 استادانو سره د 15 استادانو سره سبق وایاست. په دې کې یو خاص استاد هغه ته مقصود هغه ته ډېره توجه وکړي در نور استادان، نو بیا بعضې بیا بل استاد ورکړي، بیا بعضې بیا بل، او د یو خاص استاد سره چا 15 کاله چا 8 کاله چا 7 کاله تېر کړي او د هغه روایات د هغه خبرې ډېرې ښه زده دي. نو دی خو دا نور هم په دا نورو څه روایت کې د خاص شیخ په دغه شیخ کې چې بیا د شاګردانو اختلاف سره راسي چې یو وایي دا رقم یې وبل وایي دا رقم یې وبل وایي دا رقم یې وویل، نو د هغه چا خبره معتبره کېږي څه چا مې کړی چې ډېر وخت یې ورسره تېره کړی وي، خاص ملازمه یې ورسره کړي او د ده دا فطري خبره ده که نه ده؟ یعنې د عقل مقتضا خو هم دغه ده چې په هر چا کې به د هغه چا خبره منې چې د هغه په خبرو ښه پوهېږي. دغه ابراهیم ابن عبدالله الهروي دا په هشیم ابن بشیر الواسطي، ابو معاویه هشیم ابن بشیر الواسطي کې د میزان حیثیت درلودی. دا خبره ډېرو کتابو راخیستې ده خو پوره کامله نه ده اخیستې. نو په دې وجه زه د دغه خبرې چې کوم عبارت دی چې دې ته په دا خبره هم سر ته خلاص کړم او دا خبره تامه هم وي، دا زه د الکمال فی اسماء الرجال څه زه هغه تورې وایم، هغه د ما سره نشته اوس حالا، نو ما هغه لیکلی ده درته وایم. زه هغه د هغه څه په دې وجه درته وایم چې دلته چې دوی ذکر کړي دي تر هغه پورې پوره سند نشته. نو زه غواړم چې د دې خبرې مکمل سند يحيى بن معين ورثي درته وایم. أخبرنا زيد قال أنبأنا عبد الرحمن قال أنبأنا أحمد بن محمد بن عبد الله الكاتب قال أخبرنا محمد بن حميد المخرمي دوار رقم كيري مخرم چې دا نسبت دی په یو وطن ته، مخرمي چې دا یو صحابي دی د هغه ته نسبت دی. بهرحال دوار احتمال لري. قال حدثنا علي بن حسين بن حبان قال وجدت في كتاب أبي بخط يده، د خپل پلار په کتاب کې د هغه په لاس لیکلي داسې سألت أبا زكريا يحيى بن معين، ما سوال وکړي د ابو زكريا يحيى بن معين سره. دا يحيى بن معين كل حديث لم يعرفه يحيى بن معين فليس بحديث. دا مقام ته رسېدلی سړی يحيى بن معين او دا حنفي دی. نو اوس حنفیان د علم الحديث یا د علم حديث لري دي، دا افسوس مقام دا يحيى بن معين حنفي دي. خير دی به د دې سما پوښتنه وکړه. قلت اختلف محمد بن الصباح والهروي في حديث لهشيم لمن يقضى منهما. یاره د هشیم بن بشیر یو روایت دی، په دې کې د محمد بن الصباح او د چا د هروي، یعنی کم هروي؟ ابراهیم بن عبد الله الهروي. څوک؟ ابراهیم بن عبد الله الهروي. د دې دوه سره اختلاف دی. ته فرض کړه ابراهیم، دا زه اوس پر ځای مثال وایم، ابراهیم چې دا روایت کې دی ووایي چې روایت کې ابراهیم بن عبد الله دی وایي عن هشيم عن قتادة عن أنس، أو دغتش يووي محمد بن صباح عن هشيم عن أعمش عن أنس. وصدقت وفي روايات كثير اختلاف إنه لمن يقضى منهما ده قوي وحديث ده مجوي ده صحيح ده بل ندي صحيح. قال حتى يجيء الثالث ونطي انتظار دریم سړی به راسي د هشیم دریم شاګرد چې د محمد بن صباح رقم وکړي، نو د محمد بن صباح روایت صحیح، او که چیرې د هروي رقم وکړي نو د ابراهیم بن عبد الله روایت به ترجیح پیدا کړي. وایي قلت ليس ثالث، دریم سړی ستم. ګوره نو دغه د حدیثو یوه خاص فلسفه ده چې کله تعارض راسي
نو په هغه تعارض کې بیا په دا خاص شیخ کې په دې ځای کې دا شی ته کتل کېږي. دا یو وایي ما ورته درېیم سړی ستا نه بیا قال ينظر في الحديث إن حدث به غيره شيء إن حدث به غيره شيء إنسان فكان الصواب في يد أحدهما كان القول قوله. دی وکه د هشیم ماسه یعنی یو خو د هشیم په شاګردانو کې وګوره که د هشیم په شاګردانو کې بل څوک نشته دا د هشیم انډیوالان چې هغه وی ګوره نور دا د قتاده څه نور خلک نقل کوي که د اعمش څه نقل کوي نو چې د هر چا پله یې درنه کړه نو د هشیم په شاګردانو کې بیا د هغه روایت چې دی هغه صحیح دی. یعنی ګوره یو وخت به د هشیم په شاګردانو کې انتظار وکړي که د هشیم په شاګردانو کې ثالث نشته بیا هشیم چې د چا څخه دا روایت کوي یو وای د قتاده څخه کوي بل وای د اعمش څخه کوي نو وګوره چې دا روایت د اعمش څخه تللی دی که د قتاده څخه تللی دی که نور خلکو د اعمش څخه ګردو کړي د قتاده څخه بل چا نه دی کړی نو هشیم چې د اعمش څخه کړی بس دا روایت دی صحیح. نو بیا دا رقم وکړه وایي هغه داسې راته وایي یحیی بن معین ګوره دا یحیی بن معین دی او دا قواعد د علوم الحدیث دی او په دا رقم معقول طرز دی دا نه دي چې اسلامي ویل به داسې یسو. قلت فإن لم يحدث به غيره شيء ما کړه دا هشام ما څو بل چا ګر دا روایت بیان کړی نه دی بیا چې بس خالد دی په سره رسیدي دی بیا نو وای دا ټول چې کان الهروي اكيسهما وايقظهما ومحمد بن الصباح ثقة دلته وای دا ټول چې هروي چې دی ابراهيم بن عبد الله بن حاتم الهروي دا اکیس دی هوښیار دی او ذکی دی او محمد بن صباح دا ثقه دی. نو دلته د دغه راز دا دی چې ګوره په ثقه والي کې دواړه سره برابر دي خو دا یو کې فقاهت او هوښیاري او ذکاوت دغه پکې زیات دي. نو څه مطلب یې سو یعنی د ده روایت د هغه روایت چې شته خیر نو دا دارات ولایات هغه محدث دی چې په خاص شیخ کې څوک دی چې په خاص شیخ کې چې هغه شیخ څوک دی هشیم ابن بشیر دی هغه شیخ کې دی چې شي دی میزان دی ترازو دی د ترازو حیثیت لري د هغه روایات پر د کتل کېږي. او د دې په نوادرو کې یوه دا وه چې دا همیشه یې روژې نیولې ولي سړی و او دا روژې بیا بس هغه ورځ بیا روژه نه وه یا بیا ماتوله چې چا به ورته دعوت وکړي سنت په خاطر او در دې ډېره نادره دا وه چې دا ډېر خورنده سړی و بیخي ډېره ډوډۍ یې خوړه چې څه کوله یو ډېره ډوډۍ خوړه یو بیخي ډېره ډوډۍ خوړه دا د ده د بیخي ډېرې ډوډۍ خوړلو په خبره کې خو کتاب ميزان الاعتدال وإذا نور كتابنا كان أكولا دي أكل أو وكان يأكل حملا وحده فميزان الاعتدال بدي كتابنا كي داركم لكليتش حملا وحده لكن فكمال كي دعوت الغني رحمه الله او بتهذيب الكمال كي دميزي رحمه الله هو دا عبارت نو په حملن باندې د انسان یو خسر نه خلاصېږي بله دا محمل دا معنا دا سمه معلومېږي نه بار خو نو درشي بار خو د ډېرو شیانو باري چې بار یې یوازې غواړي هغو ډېر ښه توضیح کړي دي دا هغه وایي وکان اکولا مزي په تعذیب الکمال او هلته په کمال کې مقدسي وكان أكولا تشو ورندو كان يأكل جملا وحده وري چې یو ټکی دی واړوي خبره ټوله پر لاړوي کې حملا کې یو شی سو کې چش کې په دې ځای کې بیا داسې د علمي شان دې خبرې ته وګورئ چې ګورئ تی په یوه ټکي په مختلفې نسخې مختلف کتابونه د ارباب شیان به ګورئ چې دا نس تاسو صحیح کوي او پر دا رقم طریقه کوي چې هغه بیا المعقول نس سي وكان يأكل جملا وحده او دی تقریبا
په شعبان کې او 240 کې شعبان 240 کې د ابن حبان پر رایه او د حارث بن ابي اسامه پر رایه باندې چې په 240 د رمضان په میاشت کې دوی وفات شوی سنه 240. نو دا هم یو د هغه ائمو نه دی د حدیثو د هرات ولایت چې په تاریخ کې د ثبتول وړ دی. او زه یو ځلې بیا پخوا ما ویلو او یو ځل بیا وایم چې د افغانستان مفاخر دا باید د عربي ته وژباړل سي او په دې کې چې کومو هغه شیانو ته ضرورت دی لکه د حدیثو په بعضې دغسې جملو کې چې د هغه توضیح ته یا د هغه نقل ته یا د هغه مراجعو ته ضرورت وي د هغه توضیح ته نو انشاء الله العزیز که ما ته ضرورت پیدا شو زه ورسره هر څومره کومک کوم او دا کتاب د دې وړ دی که نور نسي چې خاص محدثین یې دا جلا سي او په عربي وژباړل سي. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.